دا په خوست کې مرکزی محبس یا زندان دی. دلته شاوخوا 1000 تنه بندیان د خپل کړي جرم په اندازه د بند شپې او ورځې تیروي. بندخونه چې د انسانانو د تېروتنو د اصلاح لپاره جوړ شوی، خو دلته په جرم کاکړو کسانو ته د حرفوي زده کړو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې هم زمینه برابره شوې. د ګلاب او ظاهر شاه ځلان په نوم زندانیان چې د قید مدعي 3 کاله د وای چې په محبس کې د ځان بوخت ساتلو او پیسو لاسته راوړلو لپاره د لاسي صنایعو کسب زده کړی او لا د لارې په داخل د زندان کې عواید لاسته راوړي. دا مو ته په ګاټه ته مونږ شوله دا شپې ورځې دا کیسه مې زده کړې ده چې کورنۍ ګزاره په شي دا کې پرېکوله کېږي چې بندي یم. دا کیسه مو زده کړې ده په 6 شپو کې. کوم رقم شای وښی جوړوای شم چې څه رقم شای وښی لنجره ایمبي پلنګوچ ډکسان زړونه لوزبندي وښي نه میاشتې کېږي دلته مو نه میاشت مې راونه دو به چې چې کله اول روغلم بیا مو د ملګری و د ګلپي د علي شیر اوسیدونکی دی. مقصد د هر ځای کې سړی کلیوال خوښوي چې ورسره کښېني. بیا مو د نوستای پوستای و شده بیا د هغه جوړول د زړونه به جوړول موټر به جوړول مقصد دا باکس به جوړو د لوس د سکاون بیا مو ته ډېر خوند کوم چې رسا دای دومره کاروبار جوړ کړی دی. مقصد ځون پوره پیسې ګټلای شي آینده جوړیږي. زه به ځون ته آینده جوړه کړم خو د سره کې نوستم د زه وهڅولم چې دا کور مو نزده کړي. د دغه محبس مسؤلینو لاژمن سره په خبرو کې ویل چې د بندي شویو کسانو لپاره د اړتیا وړ سهولتونه برابر کړي او دوی ته د ننه په زندان کې د کار او کسب زمینه هم برابره کړي. موږ دلته د حرفوي زده کړو هغه لرو بندیان لرو چې حرفوي زده کړو د مسلکي او تخنیکي زده کړو عملیات څخه دلته راځي هغوی ته روزنه ورکوي. د برق په بخش کې د فوټو جوړونې په بخش کې برقي سامانالات په بخش کې دغه کې موږ لرو او بل چې د حرفوي زده کړو په بخش کې موږ خیاطي لرو د بیخانه لرو د صنایع د لاسي په بخش کې موږ دلته هغه لرو چې بندیان خشان جوړوي د صنایع او د عصري علومو په بخش کې موږ دلته هغه لرو تدریس او نصاب ورته لرو. د ریاست موږ ته نصاب راځي د هغه مطابق موږ دلته درسونه وایو. د دیني علم په بخش کې موږ دوی دپاره سهولتونه برابر کړي دي او درسونه ورته ویل کېږي. هر کال د اخترونو په مناسبت د هیواد له زندانونو لسګونه زندانیان د بندیخونه ازادیږي او ځینو ته د زندان موده هم کمیږي. تیر کال هم خوست کې تر 140 زندانیان آزاد او ځینو ته د بند موده کمه شوه.